السلام علیکم دوستانو. نن یو ډیره اسانه موضوع ده خو زیاتره د پکې مشکل شته. کم چې بیسیک لرنرز دي یا بیسیک زده کړه کوي د انګلیسي هغې ته په دې کې لږ ډیر مشکل شته. نو کلیرنس دپاره ما یو وړه ویډیو جوړه کړې چې دې کې پوښتنه ده او اسانه مثالونه پکې دي چې د از ام آر یا هیلپینګ ورب چې ورته ویو هغه پکې کلیر ویم، یعنی اسانه یې درته پکې واضحه کړم. از ام آر ته ویل کېږي هیلپینګ ورب. هیلپینګ ورب یا ویلی شو کومک کوونکي غړي دې ته وایي هیلپینګ ورب، چې هیلپ کوي د سره په څه شي کې د جملې په جوړښت کې. ډېر اسانه دی. از دی، ام دی او آر دی. از د څه دپاره استعمالیدی شي؟ از استعمالیږي د سینګولر پرناون دپاره، سینګولر ناون دپاره، لکه هی هغه د سړي دپاره، شي هغه د ښځې دپاره، او اټ بیجانه شي دپاره استعمالیږي خو سینګولر یعنی مفرد به وي. او احمد یا علی هر شی نوم چې خو چې سینګولر نوم وي نو هغې دپاره از استعمالیدی شي. ورسره د ام. ام د څه دپاره استعمالیږي؟ د آی دپاره، ځان دپاره. آی، صرف د آی سره دا ام استعمالیدی شي. او ورسره د آر. آر د جمع دپاره استعمالیږي، مفرد ضمیرون، جمع مفرد دغې دپاره ضمیرون دپاره، لکه یو، وی، دی او دوه نومونه چې دوه نومونه هغې دپاره هم استعمالیږي آر. دا یو ایکسپلینیشن د ګرامر. اوس راځو هر یو کې یو څو مثالونه وایو چې نور هم پرې پوه شو. لکه مثال، لومړی مثال، he is a teacher. he is a teacher. دلته هی استعمال شوی دی نو څه شی م ورسره ولګولو؟ از راغی ورسره. دا جمله یې مکمل کړله. he is a teacher، هغه یو استاذ دی. he is a teacher، هغه یو استاذ دی. اوس راځو دویم ته. اوس دی دویم چې دویم مثال دی، the book is on the table. ګوره book چې دی دا یو سینګولر نوم دی نو دې سره څه استعمال شو؟ is دې سره هم راغی. the book is on the table، کتاب چې دی په میز باندې پروت دی. دا پریپوزیشن دا به هم یو ورځ ووایو. on، at، in، دا ټول پریپوزیشن کې راځي. the book is on the table، کتاب چې دی په میز باندې دی. نو بوک سینګولر دی، دلته ورسره از موږ وکارولو. دریم کې راځي she is a chef. she is a chef، she چې دی هم مفرد ده نو از ورسره راغی، موږ ورسره از ولګولو. او ټول نه لاست جمله ده it سره. it is a nice park، دا یو ښایسته پارک دی نو دلته it راغی بیجانه شي دپاره it استعمالیږي یعنی پارک. it is a nice park، دا یو ښایسته پارک دی نو it ورسره استعمال شو. اوس که کله هم سوالیه کوئ په از ام آر کې نو څه به کوئ؟ دا از به د جملې سر ته راوړئ. لکه مثال هم دا لومړی جمله ده موږ سوالیه کوو نو څنګه به وو؟ is he a teacher، is he a teacher، او اخر کې ور کوېسچن مارک ولګوئ سره is he a teacher، آیا هغه یو استاد دی؟ کوېسچن مارک چې سره وګورئ نو دا څه شو؟ سوالیه شو. از به د جملې سر ته راوړئ. اوس راځو د ام سره. موږ مخکې ویلې چې ام صرف د آی سره استعمالیدی شي. نو دا چې دی آی ام یعنی زه یم، آی ام ا سټوډنټ، زه یو شاګرد یم. آی ام ا سټوډنټ، زه یو شاګرد دی، سره صرف ام ولګېدو. دویم مثال دی آی ام ټایرډ. آی ام ټایرډ، زه ستړی یم. ټایرډ ویل کېږي ستړي ته نو آی سره ام ولګېدو. دا بل مثال آی ام لرنینګ انګلیش. I am learning English، زه انګلیسي زده کوم. دا څه شو؟ د دواړو سره ولګي، صرف ام ورسره استعمال شو. اوس راځو آر. آر موږ وویله چې یو، وی، دی یا دوه نومونو د سره آر استعمالیدی شي. نو دلته موږ مثال وایو you are my friend، you are my friend، ته زما ملګری. یو استعمال شو نو ورسره آر راغی. بل مثال we are ready، we are ready، منگ تیار یو، منگ ready یو نو وی سره هم آر ولګېدو. بل مثال they are outside، they are outside، دوی بهر دي. هغوی یعنی د باندې دي، د کور نه د باندې بهر دي نو دې سره هم آر ولګېدو. او که چیرته دوه نومونه د یو ځای وي، د شخص وي، د هر یوي دوه نومه، دا که راشي نو دې سره هم آر، هغې نه وروسته دوه نومونه وروسته آر راځي.
اوس که چیرته همدا موږ سوالیه کوم ورته ویلي هغه از ام آر به د جملې سر ته راوړي. مثال دا زه ته اوس سوالیه کوم نو دا به دلته د جملې سر ته راوړي. آر دی outside نو دا څه شو؟ دا د جملې سر ته راغی. که مثال که په خط مې پوه شي دا مې زر ولیکل دا آرم جملې سر ته راوړو دیم دلته راوړو او اخره کې به سره سوالیه به ولګو. آر دی outside آیا دوی بهر دي آیا دوی د باندې دي د څه شو سوالیه شو. اوس دلته یو وړوکی غونتی کویز دی چې کوم ځای کې از لګي کوم ځای کې آر لګیږي. دا یو څو دانې مثالونه دي دا موږ ووایو سره او د هغې نه مخکې تاسو کوشش کوئ چې ځان سره یې حل کړئ. لکه دا لومړی دی بیگ سنګولر دی او اخره کې سوالیه لګي. ما څنګه ویلو چې کله سوالیه یې اخره کې نو د جملې سره به از ام آر راولو. نو دی که اوس بیگ سنګولر دی دلته موږ څه لګو از لګو. از this your bag آیا دا ستا بیگ دی نو دلته سره موږ از ولګولو. دویم مثال ما ویلو چې آی سره صرف ام لګیږي نو موږ دلته څه کوو آی ام به ورسره ولګو. going to the store I'm going to the store زه سټور ته روان یم. I'm going to the store زه سټور ته روان یم. بل مثال ما ویلو چې they you we یا دوه نومونه چې هغې سره موږ څه لګو آر به لګو. they are happy to see you they are آر مو سره دلته ولګو. they are happy to see you دوی خوشحاله شول ستا په لیدو باندې. دوی خوشحاله چې ته یې ولیدلې. جملې معنا دا ده. اوس راځو she he she it یا یو نوم چې راشي نو څه شی راځي ورسره is راځي. she is a doctor she's a doctor هغه یو ډاکټره ده. she's a doctor is ورسره ولګي ځکه چې she دلته سنګولر دی سنګولر پرناون دی. we سره هم آر راځي. we you they دې ټول سره آر راځي نو آر به ورسره وکړو. we are ready for the exam موږ د امتحان لپاره تیار یو. موږ د اگزام لپاره تیار یو. نیکسټ ون یو راغی دلته یو سره هم آر لګول کیږي او دلته اخر د جملې کې کوېسچن مارک دی سوالیه ده نو چې راځي دلته جملې سر کې آر به ورته ورکو. are you coming to the party آیا ته پارټي یا پروګرام ته راځي پوښتنه سوالیه ده. اوس راځو بلې جملې ته. دلته بوک دی یو راځي که اس ورسره شي بوکس راځي جمع راځي نو جمع دپاره موږ ویلو جمع دپاره څه راځي آر راځي. the books are on the shelf کتابونه په المارۍ کې دي یا تاخچه چې ورته موږ وایو چې المارۍ غوندې تاخچه یې هغې کې دي نو دلته بوکس دي موږ سره آر ولګو. the books are on the shelf کتابونه په المارۍ کې دي. هی راغی هی سره هم از راځي. he is a student at the university هغه په یونیورسټۍ کې پوهنتون کې سټوډنټ دی شاګرد دی. they are good friends دا ښه ملګري دي دوی ښه ملګري دي. they are good friends دې سره آر راځي. بیا هم I دې سره ام راځي. I am not sure about the answer زه د جواب په اړه منتظر دغه نه یم مطمئن نه یم. زه د جواب په اړه مطمئن نه یم یقیني نه یم د جواب په اړه باندې. I'm not sure about the answer